ورزشي معلوماتو لپاره موثقه سرچینه مومن سپورتس. السلام علیکم. د مومن سپورتس یوټیوب چینل مینوالو یو ځل بیا ستاسې کوربه ستاسې دوست ابراهیم مومند ته هرکلی وایم په یوه بله ویډیو کې. په ټولنیزو رسنیو کې ما کاته نو یو ویډیو مې کړه راکړه چې په هغې کې یو ځوان دی، یو افغان دی، هغه د لاهور قلندر چې کوم های پرفارمنس سنټر دی نو هغه په هغې اکیډمي کې هغه لوبې کوي. نو کله چې زه دننه لاړم ویډیو چې ګورم په کې د محمد ولید په نوم باندې یو ځوان دی، باډي ته په کتو، هغه فزیکي قوت ته په کتو، د هغه بالینګ اکشن ته په کتو، خدای ستره ډېر زیات امپرس شوم. کله چې هغه خبرې وکړې چې هغه په لاهور قلندرز های پرفارمنس کې تمرینات کوي، په داسې حال کې چې افغانستان کې دغه امکانات صفر سره ضرب دي. که زموږ شخصي اکیډمي دي هغسې امکانات نه لري چې یو د شاپور غوندې یو رن اپ بالر پکې نشي کولی چې هغه پکې خپل بالینګ ترسره کړي. په خپله په کرکټ بورډ کې داسې مسلکي اکیډمي تر اوسه پورې نشته د انډور نه بغیر. نو دا چې پاکستان غوندې یو ملک کې چې تقریبا 200 کروړه عوام او همدغسې په لکونه کرکټران هلته لوبېږي، هکې یو افغان لوبغاړی راځي او په های پرفارمنس سنټر کې قلندر سره یو ځای کېږي، هغه باندې خواري کېږي، هغه د نړۍ بهترینه کوچز په بهترینو امکاناتو کې چانس ورکوي. د دې څخه یو څه چې ما ترلاسه کړی هغه دا دی چې د نړۍ نورې لوبډلې څومره استعداد ته، ټیلنټ ته هغوی توجه ورکوي، هغوی دې ته ګوري چې څومره یو لوبغاړی کې ټیلنټ دی، څومره یو لوبغاړی د دوی په درد خوړلی کېږي، د پاکستان په درد خوړلی کېږي، او د نور داسې یو څه چې سبا په دغه کلب او دغه فرانچایز او دغه اکیډمي پرې فخر وکړي. که هغه تاسو وګورئ د لاهور قلندرز په لوبډله کې مخکې دې نه چې پاکستان دپاره ولوبېږي هغه حارث رؤف دوی راواسته، په هغه باندې دومره کار وکړ چې په اولني سیزن کې تاسو وګورئ چې هر چا به هغه ته ډېر زیات بد کتل. خو هغه چې کله بیا لاړ په لومړي ځل لپاره د پاکستان سره د لوبېدو وړاندې هغه په بګ بیش کې ولوبېده او په بګ بیش کې هغه هیټریک ترسره کړ. دغسې د دوی چې د سږ کال کوم بل زمان په نوم باندې یو بالر راواسته چې 18 وکټ یې ترلاسه کړې، او هغه داسې یو بالر و چې هغه تر اوسه پورې د پاکستان رسمي فرست کلاس او لیس اے کرکټ سیالۍ نه وي کړې. فخر زمان دوی راواسته، ډېر داسې کرکټران هغوی پاکستان کرکټ ته وړاندې کړل. په دې کې تاسو ګورئ چې اوس پکې افغان لوبغاړی لیدل کېږي، محمد ولید چې یادونه کړو بهترینه بالر ښکاري. او د چې خبرې ما واورېدې هغه ویل چې زه په لومړیو کې چې راغلم 128 125 130 پورې ما سپیډ کاوه، خو کله چې دلته موږ باندې کوم بالینګ کوچ چې فیلډ نور داسې روزونکي چې و هغوی موږ سره کار وکړ، زحمت یې را سره ویسته، خواري را سره وکړه، نو زه اوس 115 نمبره سپیډ کې هغه بالینګ ترسره کولی شم. او په دې باوري یم، په دې اوس پوه شوی یم مینټلي او فزیکلي چې زه کولی شم چې 140 نه هم په صورت کې بالینګ ترسره کړم، او هغه هم په دوامداره توګه باندې. خو وروستیو کې چې بیا کله خبره وکړه زه اول کې لږ بخیل شوم، ورباندې جلس شوم چې دغه دی زمونږ د لاسه یو بل لوبغاړی هم وواته، کیدای شي د محمد موسی په څېر باندې هغه هم لاړ شي پاکستان دپاره ولوبېږي، پاکستان انډر 19 کې ولوبېږي، پی سی ایل کې ولوبېږي، پاکستان پرې خپل نوم کېږدي. یو شمېر نور لوبغاړي داسې دي چې مهاجرت په شپو ورځو کې هلته تللي دي، هغې سره خیر دی موږ څه نشو کولی. خو کوم لوبغاړي چې دننه په افغانستان کې د سیسټم د مشکلاتو له وجې نه کورني کرکټ کې چې زموږ کوم سلیکشن روان دی، کوم مشکلات روان دي، او هغه اوسنی نه بلکې د کلونو راهیسې روان دي، نو دې څخه کېدای شي ډېر لوبغاړي مجبور شي. تاسو محمد رفیع په نوم باندې، رفیع الله په نوم باندې یو لوبغاړی ګورئ چې عمان سره لوبېږي. موږ ډېر لوبغاړي یورپ له لاړه، یورپ کې اوس لوبېږي، نو دا زموږ لاسه ونه وځي. خو هغه په روسیو کې یو خبره وکړه، هغه څخه ډېر زیات خوشحاله په دې شوم چې هغه لا هم د افغانستان لپاره لوبېږي. صحیح ده چې پاکستان په امکاناتو باندې د پاکستان روزونکو سره هغه لوبېږي او په یو غټ کلب فرانچایز کې هغه تر اوسه پورې تمرینات ترسره کوي، خو هغه وویل چې زه تمه لرم، امید لرم، او چې د افغانستان لپاره به چې کوم راتلونکی د 19 کلن نړیوال جام دی په هغې کې بس له افغانستان استازیتوب کوم. او مهمه خبر ده چې افغانستان کې ډومېسټک چې کوم سیزن دی هغه په پیلېدو دی، پیل شوی دی، نو هلته به راځم او افغانستان کې به موږ
د کوم ولایت یا د کوم زون په استازیتوب به سیالي ترسره کړي. خو دا چې اوس دلته دننه کله چې د هغه هغومره غټ فرانچایز څخه هغې غټ اکیډمي څخه هغه راځي د پاکستان په لکونه او سلګونه زره لوبغاړو په منځ کې هغه ته په های پرفارمنس سنټر کې ځای ورکول کېږي، نو د دې څخه ښکاري چې دا یو ټیلنټ او استعداد دی، پالش کول پکار دی، کار پې پکار دی. او بل دا چې تر ټولو مهمه خبر ده چې دته چانس ورکول پکار دی چې میرویس اشرف چیرمن په توګه باندې، نصیب خان د سی او په توګه باندې باید خپل ډومېسټک کرکټ باندې زیات توجه وکړي. بدبختانه زمونږ ملي لوبډلې ته ورتګ ډېر اسانه شوی دی، خو زمونږ ولایتي لوبډلې ته، زمونږ کلب لیول ته، زمونږ زون لیول ته، زمونږ شپږیز ته، زمونږ لیس ای ته راتګ دا انتهایی سخت دی. او د دې لپاره زه کافي ثبوتونه لرم چې د ملي لوبډلې لپاره افغانستان کې ورتګ دومره اسانه دی چې د هغې څو چنده سخت دی بیا په ډومېسټک یا په کورني کرکټ کې لوبېدل. نو دغه لوبغاړي ته باید ډېر زیات توجه وشي، ډېر زیات امکانات ته برابر شي، ځکه په سلو کې په زرو کې به داسې یو لوبغاړی پیدا کړي چې هغه راشد خان وي، هغه مجیب وي، هغه حمید اسد وي، هغه دولت زدران وي، هغه شاپور وي، هغه فضل حق وي، هغه وفادار وي. دغسې لوبغاړو باندې کار کول پکار دی، دغسې لوبغاړو ته توجه ورکول پکار دی، دغسې لوبغاړو باندې خاص نظر ساتل پکار دی. بدبختانه زه چې کوم دغه وسلس ای ګورم په دې کې زمونږ د فاست بالینګ ډپارټمنټ بیخي کمزوری روان دی. کپتنانو نه مې خواست دا دی، کیوریټرانو نه مې خواست دا دی، ډومېسټک کرکټ مسؤلینو نه مې خواست دا دی چې ډومېسټک کرکټ یوازې ته نه وایي چې سکیجول جوړ کړه چې نن فلانکې لوبېږي سبا فلانکې لوبېږي. ډومېسټک کرکټ پراپر یو منظم پریپریشن چمتوالی غواړي چې سږکال مونږ چېرته روان یو، سږکال مونږ چېرته لوبېږو، سږکال باید زه ملي لوبډلې ته انډر 19 ته نور انډر ایج لیول لوبډلو ته زه باید کوم لوبغاړي ورکړم، زما څه ضرورت دی په ټیم کې. په هغې باندې باید سلیکټران کار وکړي، په هغې باندې ډومېسټک کار وکړي. سلیکټران باید ډومېسټک والا ته وچي سږکال زما سیزن کې په ننګرهار کې، په کندهار کې، په خوست کې، په مزار کې، په کندوز کې، په کابل کې کوم قسم وکټې پکار دي، راتلونکي کال زما کوم قسم وکټې پکار دي. یوازې سکیجول نه دی چې نن د فلانکي لوبه ده، نن فلانکي لوبه ده. تاسو ګورئ چې زمونږ په ډومېسټک کرکټ کې زه ورته سلوټ کوم، سلامي کوم خپلو فاست بالرانو ته چې په دغه وکټو باندې چې ټوټلی خټه وکټې دي، په هغې وکټو باندې دوی بیا هم دوی په دې توانېږي چې دوی وکټې واخلي او 5 وکټې واخلي، 6 واخلي، ان 10 وکټې هم اخلي. نو دا د دې څخه ښکارندوی کوي چې زمونږ په لاندې لیول کې چې کوم ټیلنټ دی ډېر زیات ټیلنټ دی. خو بدبختانه چې مسؤلین چې باید کوم کار وکړي، ډومېسټک کرکټ چې کوم کار وکړي، اپریشن دغه راز نور چې کوم د کرکټ مسؤلین دي، د کرکټ تخنیکي برخه کې کار کوي، هغوی زه صفر سره ضربوم. ځکه زه چې کوم معلومات د ډومېسټک کرکټ نه لرم، زه چې معلومات د وکټو څخه لرم، زه چې کوم معلومات د کیوریټرانو څخه لرم، چې تاسو خدای خپله سوچ وکړئ چې د افغانستان په دې 20 کلن بهترینه او تاریخي کرکټ مزل کې افغانستان کرکټ بورډ تر اوسه پورې یو رئیس، یو چیرمن، یو سی او، یو کورني کرکټ مسؤل، یو د پرمختیایي څانګې مسؤل په دې نه توانېدلی چې د افغانستان یو کیوریټر چې هغه وکټ جوړوي، په همغه وکټ باندې یو بالر بالینګ کوي، په همغه وکټ باندې یو بیټسمین سینچریان یو ډبل او ټریپل سینچریان جوړوي، په همغه وکټ باندې به فیلډینګ کوي. په هغه وکټو لپاره موږ اوسه پورې کیوریټران تر پاکستانه پورې نه دي لېږلي، تر سریلانکا هم نه دي لېږلي، تر عربي اماراتو هم نه دي لېږلي. تاسو خپل چمن ته وګورئ، تاسو خپل امکانات ته وګورئ. او زه څو ورځې وړاندې چې کوم زما په ټویټ باندې یا یو بل ملګري په ټویټ باندې نصیب خان صاحب کوم کومنټ کړی و چې پخوا داسې مشکلات وو، خو سږکال موږ ورته توجه ده چې میدانونه او وکټې معیاري کوو او چمنونه معیاري کوو. نو ورور تاسو ستاسو سترګو په وړاندې 6 میاشتې 7 میاشتې تاسو مسؤلین یاستئ، ستاسو سترګو په وړاندې ستاسو په پښتون کې ستاسو په اپروول باندې همدغه میدانونو کې لیس ای شروع شو او سبا به پکې نور فرست کلاس ټورنمنټ شروع کیږي. تاسو کوم ځای کې وایئ چې دغسې میدانونه کې امکانات کم او هغه فیسلیټیز کم وي. په هر صورت باندې خبر را لنډوم، ډېر زیات کار پکار دی او په ځانګړې توګه باندې زموږ چې کوم ټیلنټ دی هغې ټیلنټ ته په لاندې لیول کې په ولایتي کچه باندې مسؤلین چې کوم دي هغوی ته ډېر زیات کار کول پکار دی، هغوی توجه ورکول پکار دی. او بل دا چې زموږ په ولایتونو کې باید داسې مسؤلین وټاکل شي، کافي کرکټران موږ پخواني لرو، داسې مسؤلین وټاکل شي چې هر یو ولایت باید په خپل سلیکشن وکړي، نه دا چې ایر کنډیشن او بخاریو ته ناست په کابل کې د لیست له مخې
زمونږ تاسو سلیکشن وکړي، زمونږ تاسو لوبغاړي انتخاب کړي. باید ولایتي ټیم کې چې کوم لوبغاړي انتخابیږي باید ولسوالیو کې ټورنمنټ وشي، د ولسوالیو نه بهترینه لوبغاړی یو دوه د هرې ولسوالۍ څخه راشي ولایت کې ولوبېږي. ولایتونو کې چې کله بیا د زون په کچه باندې ټیم جوړېږي باید د هر ولایت د هر کال ټاپ ترینه لوبغاړي بالینګ کې، بیټینګ کې، فیلډینګ کې، وکټ کیپینګ کې، سپین کې، فاست بالینګ کې، هغه باید د هر ولایت نه یو دوه درې په 15 شپږ بیسټ پرفارمرز هغه موږ راوخت په زون لول کې ولوبو. 10 کاله 20 کاله بعد اوس هم بدبختی دا ده چې ولایتي ټیم زمونږ تاسو د خپل ولایت تر اوسه پورې نه جوړیږي، د زون ټیم زمونږ تاسو د زون څخه تر اوسه پورې نه جوړیږي. البته کوم زونونه چې زور رسیږي زور وي نو هغوی کولی شي. زه تر اوسه پورې دغه ډومېسټک کوم لس روان دی، په دې کې د ای سی بي چیرمن، ای سی بي 11 لوبډله، چیرمن لوبډله یا پکې نور داسې لوبډلې پکې شاملېږي. زما ته خو افسوس راځي چې دغه سټرکچر اصلاً کې څه دی چې کله ته ګریډ 2 ګریډ 3 کوي نو ګریډ 2 او ګریډ 3 نه باید ډایرکټ یو لوبډله راشي ولایتي ټیمونه لوبېږي، هغه په ګریډ 1 کې ولوبېږي. د ګریډ 1 نه چې کله راځي هغه باید په لیس اے کې لوبېږي. نو ستا په لیس اے کې چیرمن 11 لوبډله د کوم ځای نه پیدا شوه، ای سی بي سی او 11 لوبډله کوم ځای نه پیدا شوه، چیرمن 11 لوبډله کوم ځای نه پیدا شوه. دغه ته ډېر زیات توجه پکار ده. ډومېسټک کرکټ چې کوم قسم موږ روان کړی دی یوازې خالي ګډه کول دي، هغه ټورنمنټ ترسره کول دي، داسې نه ده. نو د دغه لوبغاړي محمد ولید ستاینه هم پکار وه، باید یادونه هم کړې وې، مشرانو ته مسؤلینو ته باید یادونه وکړو چې په دغه لوبغاړي باندې او دغسې نور لوبغاړو باندې دا یو مثال دی چې رامخې ته شو. او کله چې لاهور قلندر هغه ته چانس ورکوي دې څخه ښکاري چې دغه لوبغاړي کې ټیلنټ استعداد شته دی، یوازې د موقع او فرصتونو ضرورت دی چې باید ورته برابر شي. تر بلې خپرونې مو او بلې ویډیو مو په لوی بخښونکي خدای سپارم. د خپل ځان، د خپل صحت، د خپل چاپېریال پوره خیال ساتئ. موږ هم په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. او تر ټولو مهمه دا ده چې مومن سپورټس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د دې وروسته به کوشش کوو چې لایف راشو، تاسو ته کرکټ او ورزش په اړه باندې بهترینه نورې ښکلې ویډیوګانې هم تازه په تازه باندې برابرې کړو، در سره یې شریک کړو.